أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. باب التیمم باب ثابت دی په بیان کې د تیمامه. تیمم چې دی هغه شی دی چې په وخت کې د اوبه نیستې وي چې سړی اودس تازه کوي اوبه نه وي، یا پر یو سړي غسل اوښتی وي اوبه نه وي، یا اوبه وي دی ناجوړه وي، یو مشکل درته وي، یا اوبه وي درته څوک نه ورکوي، یعنی په دغه حالات کې بیا دی چې دی بیا دی تیمم وهلی سي. ومن هغه څوک لم یجد که نه کې پیدا الماء اوبه وهو دی مسافر و او خارج المصر یا د ښاره وتلی و و بینه په مابین کې د ده و بین المصر په میان کې د ښار نحو میل یو میل مځکه وه، یعنی د ده او د ښاره څه مراد هغه ځای دی چې اوبه کې پکښې د اوبو در ځا پورې چې دی ځي دا یو میل مځکه ده یا یو څه زیاته، په دغه اندازه کې دی بیا څه کولی سي تیمم وهلی سي. یا دی مسافر دی په سفر کې دی دته درک نسته چې اوبه به چیرې وي، بس دی چې کولی سي تیمم وهلی سي. او اکثر یا زیات او کانه یا وي یجد پیدا کې الماء اوبه وي اوبه موجودې وي الا انه مګر نه دی چې وي مریض وي اوبه یې پرتې دالته ښکاره ورته پرتې خو دی ناجوړی فخاف بیریږي ان استعمل که زه مستعمل کم الماء اوبه ان اشتد سخت بسی دا اوبه که زه مستعمل کم ان اشتد سخت بسی مرضه مرض ده، یعنی دی وایي که زه چیرې دا اوبه استعمال کم او داس تازه کم زه به زما به دا ناجوړي نوره زیاته سي. او خاپه یا بیریږي الجنوب و جنوب ان اغتسل که زه غسل وکم بالماء په اوبو سره یقتله مړ به کې دی البرد و یخ، که ما چیرې غسل وای وکړي د یخ د وجې به زه مړ سم دا کیسه راسي هم بیا دی چې کولی سي تیمم ویلی سي. او یمرضه یا به مریض سي دی که دا غسل وکړي فانه دی چې دی تیمم تیمم دی ووي بسعید په خاور سره دی په خاور تیمم ووي. و تیمم چې دی ضربتان یې دوه ضربه دی تیمم دوه ضربه دی ضرب وایي وهلو ته دوه ضربه دوه واره لاس وهل پر مځکه دا تیمم دی. اوس یې طریقه دی درښیي یمسحو مسه به کې باحدهما په دا یوه سره یو وار چې لاسونه پر مځکه وواله په دغه وار لاسو باندې به مسه کې وجهه مخ په دا لاسونه به راواخي پر مخ باندې به تیر کې دا یو و بالاخرى په دا دویم وار لاس وهلو پر مځکه باندې یدیه لاسونه الی المرفقین در څنګلو پورې دا لاسونه به در څنګلو پورې په دغه دوم وار باندې یو لاس به پر دا یو لاس باندې تیر کې یو لاس به پر دا بل لاس باندې تیر کې دا دوه ضربه تیمم دی. و تیمم چې دی من الجنابه د جنابت والحدث د بیا اودسیا پر یو سړی غسل اوښتی دی جنوب دی یو سړی اودس نه لري د دواړو تیمم یو رقم دی فرق نه کوي دغه یو تیمم هم پر ځای د غسل درېږي هم پر ځای د اوداسه درېږي دی نه دی چې د اوداسه دپاره تیمم یو رقم دی او د غسل دپاره بیا تیمم بل رقم دی داسې نشته بس خالي دغه دوه واره لاس وهل پر مځکه یو وار پر مخ تېرول یو وار پر لاسو تېرول دا هم پر ځای د غسل درېږي هم پر ځای د اوداسه درېږي که سړی م اوداس نه درلودی م غسل نه درلودی دغه یو تیمم پر ځای د دواړو درېږي. و تیمم من الجنابه د جنابت څه والحدث د بیا اودسیا څه سواء سره برابر دی فرق نه کوي. ويجوز رواد التيمم عند ابي حنيفه فنيز د امام صاحب رحمه الله عليه ومحمد فنيز د امام محمد رحمه الله عليه بكل ما فهر غسر كان چوي من جنس الارض د جنس صدمزکی تیمم پر هغه څه روادي چې دمزکی د جنس وي كالتراب لك خاوري والرمل لك ريق والحجر لك دبره والجس لك گچ والنورة لك چنه والكهل لك رانجه والزرنيخ لك هرتال دغه شیان که خاوره وي که ریګ وي که ډبره وي که ګچ وي که چونه وي که رانجه وي که هرتال وي. ګوره هرتال چې دی هرتال یو دی شی دی په دا ډبرو کې یو قسم لکه بخمل چې اوار کې د ارکم واښه پر ډبره سربیره راشنه کېږي دې ته موږ هرتال وایو. وقال ویل دی ابو یوسف رحمت الله لا يجوز روانه دی الا بالتراب دی وایي امام یوسف صاحب وایي یوازې په خاوره سره په بل شي باندې تیمم روانه دي خو زموږ مذهب چې دی پر هر شي باندې که ریګ ویم تیمم که ډبره ویم پر تیمم پر صحیح دی که خاوره وي که چونه وي که رانجه وي که هرتال وي پر دې ټولو باندې تیمم صحیح دی. امام یوسف صاحب وایي لا یجوز روانه دي الا خو بیا روا دي بالتراب په خاوره سره خاصتا خاص بس. و نیت چې دی فرض دی په تیمم په تیمامو کې ګوره په تیمامو کې به د نیت وي نیت په تیمامو کې فرض دی دا نیت به دی وي چې زه دا پر ځای د اوداسه تازه کوم دا تیمم زه پر ځای د اوداسه وهم د پاره د لمانځه دا نیت به دی وي چې زه په دغه باندې پاکي حاصلوم او په اوداسه کې دا نیت چې دی دا فرض نه دی دا مستحب دی. ګوره په تیمامو کې نیت فرض دی او په اوداسه کې مستحب دی دا فرق شته. و مستحب دی په الوضوء په اوداسه کې
اوس دا خبره درته کوي چې تیمم په چی ماتیږي وینقض ماتوي التیمم تیمم کل شیء هر هغه شی ینقض چې ماتوي الوضوء اودس په چی ماتیږي په هغه شیانو باندې تیمم هم ماتیږي ګوره اودس په دې ماتېدی چې د دوو لارو څخه چې د غټو بولو لار ده د کوچنۍ بولو لار ده در دې چې هر شی وواتي په دې اودس ماتي یو ځای ونیسو په دې اودس ماتي خوا راوګرځېده په ډکه خوله په دې اودس ماتي په دغه شیانو چې اودس ماتیږي په هغه باندې تیمم هم ماتیږي وینقضه ماتیي دا تیمم ایضا دا غرکم رؤیت لیدل الماء د اوبو که چیرې یو چا اوبه ولیدې اذا قدر على استعماله قدرت د درلودی چې دا اوبه استعمال کړي دې واس د درلودی ناجوړه نه ولو دا اوبه د دسه چا نه ګرځولې د دا طاقت پر اوبه درلودی په دا اوبه لیدل باندې هم تیمم ماتیږي او که قدرت نه درلودی یا د ناجوړه او د تازه کولو دا داسه واسه نه درلودی بیا تیمم نه ماتیږي ولا يجوز روانه د التيمم تیمم الا بسعيد طاهر پر پاکه خاور باندې تیمم وهل دا څنګه چې دلته مرداري پرتای پر ځای باندې تا مرداري په پښه پرې وي پر دا ځای تیمم کوي یا پر پاک ځای باندې به تیمم وي چې ستا په نظر باندې پاک ځای راسي مرداري ښکارا نه ای باندې ويستحب مستحب دی لمن هغه چالره لم یجد چې نه کې پیدا الماء او به وهو دی يرجو امید او اند دی یجده چې پیدا بکی په اخر الوقت په اخر وخت مستحب خبره ده چې دی او به نه کې پیدا دا فکر وی چې او به زوس پیدا کم په اخر وخت کې به پیدا کم په اخر وخت کې یعنی چې ټیم اخر ته رسیږي په دا وخت کې او به پیدا کوي سم اندا یؤخر الصلاه المنځ دی وځنډي الى اخر در اخر پر المنځ دی وځنډي واغه اخر وخت چې د امید دی درغه وخت پوري فین وجد ک پیدا کې الماء او به يتوضا او دستازه کی و الا کچیر نو تیمم دی وي ګوره کې او به پیدا کې توضا او دست تازه کی کنه کې پیدا تیمم بیا د تیمم وي هغه اخر وخت کې د امید وو چې زه به پیدا کوم هغه نه کې پیدا بس تیمم دی وي که پیدا کې او داسې تازه کې وی صلی المنځ بکی بتیمومي په تیمامه سره ما هغه شاء چې خوښه من الفرائض د فرض او نوافل د نفس ګوره چې تیمومي وایي د پاره د لمانځه که فرض المنځ پکې که سنت المنځ پکې که نفل المنځ پکې هر المنځ دی پکولای شي په دې باندې نو په تیمامه سره فرض نفل سنت مستحب هر المنځ دی کولای شي چې په تیمامه باندې وکړي او که چیرې یو چا د دې د پاره تیموم وایي چې زه قرآن شریف راخم د قرآن شریف د ویل د پاره بیا په دې تیمامه باندې بیا د المنځ نشي کولای ول د قرآن مجید د تلاوت د پاره وهلی دي که د لمانځه د پاره وهلی وو بیا هر لمونځ پکولی شي قرآن مجید پر اخیستلی شي صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين